زمان لګیا وطن تا کار کړم په اخلاص سپېڅلتیا وطن تا کار کړم په اخلاص سپېڅلتیا. نقیب الله عبیدي د کندهار په اومه ناحیه کې اول ګذر کې د دغه پروژې د کوالټي کنټرول په حیث باندې دلته دنده ترسره کوم. په دغه دوه کوڅو کې تقریبا یو عرض چې دی 15 متره په اوسط ډول باندې عرض لري او په دغه یوه کوڅه کې 125 متره کانال هم موجود دی سره د دوه پلچکانو. د پروژې وخت 3 میاشتې وخت کشکوي او تقریبا 15% کار شوی دی. نظر په ضرورت باندې تقریبا په اوسط ډول اوس په الحال چې مثلا 50 سکیل یو ان سکیل او شپږ دانې سکیل د ضرورت دی. که په آینده کې ضرورت شي نور هم ورته اضافه کوو. ډېر خوشحاله چې موږ ته د کار برابر شوی دی. نو بیکاري وي او دا کوڅې ډېرې خرابې وي اوس سمې شولې د بارانونو اوبه وي نو ډېر ښه چې کار و د کلیو وطنو سره په عذاب نو اوس ډېر انشاءالله ډېر کار سم روان دی. کور کلي کار دی دغه بیخي ډېر ښه دی. داسې نه چې اوس موږ پر بهر بیا تللی اخو نو ستړي وو. دلته په کور کې دننه اوس ما کور هغه دلته دی نو له کوره سره 15 دقیقې لا لار نه ده. موږ په دې کار باندې بالکل خوشحاله یو. موږ ډېر خوشحاله یو. موږ ښه راغلاست ورته وایو بس ډېر ورته لیوال یو. زموږ کوڅې وو دغه زموږ چریانې بس راته جوړې سي. د بارانو په وخت کې هم د شلو بارانو اوبو سره په تکلیف په کورو مو اوبه راننوځي نو جوالونو هم راچوپه کوي نو مشکلات ستونزې جوړوي نو موږ ښاروالۍ سره بس موږ ډېر لیوال یو. چې حقیقت چې ډېر مسلمانان ډېر خوار و غریب په کارو سره اخته دي نو موږ یې بس خواهشمن یو. دې وخت دلته خو نو بیخي د ډېر وخت څخه کارونه نه دي سوي خو دغه امارات چې راغلی دي نو دغه کارونه یې وشروع کړي دي نو د کارو سره انشاءالله موږ ته ډېر سهولت پیدا کېږي. موټر مثلا د یوه وارزه باسکل د لاس ګاډۍ د پښو تګ مخه دلته اوبه هم درېدلې نو چې کار به ډېر جوړ و خلک ډېر په تکلیف ویل خلک ډېر بېکار وو نو خورا بس چې ورته یو کار پیدا شو نو کار نه و نو اوس دغه کار سره ډېر خلک بس اوس په کار شول. سم چې پر اختیا وطن تا کار کړم په اخلاص سپېڅلتیا وطن تا کار کړم په اخلاص سپېڅلتیا وطن تا کار کړم شپه او ورځ یمه